د جمعې مبارکه شپه ده په کلي کې زما یاد چې د جمعې شپه به شوه خلکو به بشترې واخیستې او مرکز ته به لاړل شبې جمعې له دلته هم د جمعې شپه ده خو اوس دلته هر سره جدا دي مذهب جدا کلتور جدا دا خلک هم د جمعې شپه مانځي نو څنګه یې مانځي زما سره اوسئ که ستاسو یاد شي نو دا ځای باندې زه ولاړ وم تاسو ته مو بیا به یو دلته راولم نو نن راغلي یو شبې جمعه ده دلته د جمعې شپه ده ساري او د دې خلکو د هلې ځلې ګورو چې دي د جمعې په شپه څه کوي خبره دا ده چې هر سړي خپله بشتره راغستې او کم دوپړی باجا چې څه هم او بس راځي چې څومره ساعت هغه غږی ویغږي او بیا روان شي بس نور چاته انتظار نه کوي دغه تاسو کولی زه تاسو ته دا نه وایم چې تاسو شبې جمعې داسې مانځئ چې څوک شبې جمعې له ځي هغه دې ځي خو که تاسو کې څوک رباب وهلی شي منګی وهلی شي د سوات د سیند په غاړه حافظاګډ صوابۍ کې سردریاب هلته دغه شان غونډې کوي خلک به زده کړې هم کوي هغه ټاکسیک انرژي چې ورته وایي هغه به درنه هم وځي اوس دا څه کوئ دا تاسو خیر وګورئ په دغه کې زما لا انګلیش ډېر کمزوری دی خو ژوند خوندور کوي په خپله طریقه زه د دا نه یم چې داسې دلته چې چاله څه هم ورځي هغو لګیا دي څوک باجې وهي څوک ډمامې وهي څوک ورته ګډېږي موږ درې څلور کسان چې یو موږ تش تماشبین یو نو زموږ د طرف نه دغه قبول کوي او تر بل ویلاګه ټول ډانسونه مزه نه کوي تماشبین پکې ښایي